لکه پرون چې ما څنګه کوارډینیټس ورپوټ کول لومبه خو به دا تاسو له ډیټیل کې درکړي لکه دا یو پلاټ دی دا پکې سټیشن دی دا 2 دی دا 3 دی دا 4 دی مثال کے طور پر دا 4 دی دا د شانته 5 دی دا 6 دی دا 7 دی او دا 8 دی لومبه خو به تاسو له د دې کوارډینیټس په دې کې درکړي سټیشن او دا شانته ناردنګ یا x او ایسټنګ یا y صحیح شو او جوړ شي نو نوې کار سټیشن مثال کے طور پر 1 2 3 4 5 6 7 او 8 لومبه خو د دې کوارډینیټ تاسو له درکړي خو کني درکړي نو بیا به څه درکړي په دې کې به د یا د یو پوینټ یا د 2 پوینټو کوارډینیټ ضرور درکړي د یو پوینټ یا د 2 پوینټو کوارډینیټس به ضرور درکړي او د دې نه پس د یو پوینټ یا د 2 پوینټ د کوارډینیټس نه پس به بیا څه درکړي تاسو له د نورو پوینټونو ډایمنشن چې دا په څومره انګل باندې دي یا په څومره بیرنګ باندې دي یا د دې لینث څومره دی لینث او انګل یا بیرنګ به دله درکړي اوس چې لینث او بیرنګ او انګل یې نه درکړي نو دې ته ویل کېږي انډیکیټر دا انډیکیټر هر نقشه کې موجود دي چې هر پلاټ ګوره انډیکیټر نارث په تاسو ته شو کړی چې نارث دې طرف ته دی ما تاسو ته ویلو د نارث اپوزیټ ته همیشه د پر ساوث وي او خي طرف ته ایست او ګس طرف ته ویست نو ګوره دا نارث خي طرف ته ایست ګس طرف ته ویست او اپوزیټ کې ساوث ته کچته تاسو ته دا ویست او دا ایست او دا ساوث نه لیکلي نو هم چې تاسو ته پته لګې دی شي دا نارث شو نو دا ساوث شو نو دا ایست شو دا ویست صحیح شو اوس د دې نه پس تاسو له د سټیشن 1 کوارډینیټس درکړي دي مثال کے طور پر 100 او 200 نو دلته ما ولیکل 100 او 200 ځان له بوکینګ یا ځان له خپل ټیبل جوړو ما چې ما ته یو یونیفارم شیپ کې دا لګرا شي اوس د 2 پوینټ کوارډینیټ دایم مال راکړي دي مثال کے طور پر دایم مال راکړي دي 110 او 200 نو دلته ما سټیشن 2 کې 110 او 200 ولیکل دایم مال راکړي د دریم نمبر پوینټ کوارډینیټس د پنځم د څلورم د شپږم د اووم د اتم دا ماته راوباسلي اگر چې مالې ډایمنشنز 3 میټر 4 میټر 3 میټر 4 میټر 3 میټر 4 میټر 10 میټر او انډیکیټر هم راکړی دی اوس به دا نور کوارډینیټ راوباسو په څه طریقې سره موږ به د انډیکیټر ته ګورو انډیکیټر کې دا یو ورټیکل لاین دی اپورډ تللی دی که نه دی لاین ته وګورئ دا ورټیکل لاین دی اپورډ تللی دی اپورډ تللی دی ورټیکل لاین دی که نه دا لاین د څه شي نشاندهي کوي چې دا لاین نارث طرف ته تللی چې یو اپورډ ورټیکل لاین دی نو دی به نارث طرف ته تللی نو دا اپورډ ورټیکل لاین دی نارث طرف ته تللی دی صحیح شوه اوس دلته د نارث ویلیو ده 110 او د ایست ویلیو ده 200 دا د نارث ویلیو ده دا د ایست ویلیو ده 110 او 200 صحیح شوه په نارث باندې د پلس نه خلا په ایست هم د پلس ته په ساوث باندې د ماینس ته په ویست باندې ماینس ته په دې 3 میټر دا 3 میټر کم طرف ته تللی دی نارث ته نو په دې د پلس نه خلا نه پلس 3 شو نو 110 پلس 3 نو دلته په 3 نمبر پوینټ باندې راشي وعلیکم السلام 113 او 200 دا کوارډینیټس بشي د نارث ویلیو بشي 113 او د ایست ویلیو بشي 200 صحیح شو د دې نه پس دا لاین دی کم طرف ته تللی دی وګورئ ایست طرف ته تللی دی څومره ایست طرف ته تللی دی 4 میټر په ایست باندې د پلس نښه ده په دې 4 باندې پلس راغی نو څه به وشي اوس دا 4 چې دی دا به 113 سره نه پلس کوو ځکه چې 113 یا 100 دا د نارث ویلیو ده د ایست ویلیو څه ده 200 که د نارث ویلیو راشي هغه به پلس کېږي که د ساوث ویلیو راشي هغه به د نارث د ویلیو نه ماینس کېږي ساوث او نارث او ایست او ویست دا یو ډله کې دي ایست او ویست یو دي نارث او ساوث بل دي نو د دې نه پس اوس به موږ راوباسو د 4 نمبر پوینټ کوارډینیټ 113 او په 113 راشي دا x شو او y به راشي 204 4 جمع 200 is equal 204
صحیح ده. د دې نه پس موږ راځو 5 نمبر پوینټ طرف ته. 5 نمبر پوینټ کوارډینیټس او بسل دي صبر راشي کوم طرف ته تللی دی؟ ساوث طرف ته تللی دی. ساوث طرف ته راغلی دی که نه؟ نو څنګه چل به وشي؟ کوارډینیټس به څه راشي؟ 113 minus 3 is equal to 110 n और 200 east. 110 نارت او 204 ایست. لکه دلته وګوره 110 دی که نه؟ 2 نمبر پوینټ ته وګوره 110 دی او 4 میټر بیا ویسٹ ایست طرف ته تللی 204. د 4 نمبر پوینټ کوارډینیټس به راشي 3 نمبر به راشي 113 او وعلیکم السلام 200 113 204 5 नंबर पर 110 और 204. د دې نه پس د 6 نمبر پوینټ کوارډینیټس راوباسل دي. د 6 نمبر پوینټ کوارډینیټس راوباسه سر. نو 110 په نار زموږ سر 6 نمبر کم یو دی سر. 6 نمبر دا سر 3 میټر پر فرجه 4 نمبر ته 113 او جمع 4 نه 113 204 جمع 4 208 شو 113 راځي او 208 لاین کم طرف ته تللی؟ ایست طرف ته تللی. ایست طرف ته تللی دی که نه؟ څومره ایست طرف ته تللی دی؟ 4 میټر. نو دی باندې پلس 4 راغی. دا دی 204 سره پلس کو 204 پلس 4 is equal 208. دا ایست راغی او دا نارت راغی. د 6 نمبر پوینټ کوارډینیټ 113 او 208. د دې نه پس د 7 نمبر پوینټ کوارډینیټس راوباسل دي. راوی باسه سر نارت نه سر ماینس ساوث ته راغلی. ساوث ته راغی. څومره؟ 113 ماینس 110 او 208. لکه دلته وګورئ 110 په 110 4 میټر دی. چېرته لاړو؟ ساوث طرف ته لاړو. نو 110 او 208. بیا د 8 نمبر پوینټ کوارډینیټس راوباسه. هغه سر 208 په 208 دی او 110 نه دا 100 دی سر 110 100 ماینس 100 او 208. لکه 110 دی دلته دا لاین وګورئ چېرته راغلی دی؟ downward vertical line. The downward vertical line means the south طرف ته راغلی دی. south باندې څه نښه ده؟ ماینس. دلته په 10 باندې ماینس راغلی. 110 ماینس 10 نو 100 راغلی. 100 او 208. 100 208 8 نمبر راغلی. د دې نه چې بیا راشو 1 نمبر پوینټ ته بیا به کوارډینیټس سره راشي. ویسټم ماینس دی. په دې 8 باندې به د ماینس ساین راشي. 208 نه به 8 لرې شي نو دلته به اخره کې 100 او 200 راشي. اټ مینس چې زمونږ کار صحیح دی. که دا 100 200 نه راځي بدل راځي بیا به هم کار غلطي. چېرته به هم څه کلکولیشن کوي چېرته به هم رسرس وباسلی چېرته به څه چلي. هو که فرض که سبا له به په دا چل خیم چې ترس پکې څنګه راشي ترس پکې راشي بیا ورته کوی. هو که چېرته په نقشه کې نی ترس او مونږ پکې په خپله ځانه ترس جوړ کړو نو بیا به دلته دا ویلیوز نه راځي. صحیح. خو که نقشه کې هغه شکل داسې وي چې هغې کې ترسي د هغې دپاره به بیا بیرنګ یا انګل را کړی او بیا د هغې په مدد سره راوباسو او ورته انشاءالله سبا لکړم. اوس په دې کار څه پوه شوی او که نه؟ څه پې پوه شوی؟ اوس به تاسو داسې چلو کوئ چې ځان نه به یو خپل سکیچ غونته کې جوړ کړئ او د هغې کوارډینیټس راوباسئ او بیا په مشین باندې زه به ورته لګولو چلو ښیم. تاسو ته ما جوړ پرون صرف اکوپاید پوینټ او بیک سایډ ښودلي آی تھنک. نو نن چې دی تاسو یو خپل سکیچ ځان له جوړ کړئ دلته هغې له به کوارډینیټس راوباسئ. د هغې نه پس به تاسو مشین کې انپوټ کړئ
چې انپوټ یې کې بیا به اکوپاید پوینټ او بیک سایډ تاسو ورکړئ او زه به ورته د پوینټ لګول چلو خیم په لی آوټ کې صحیح ده چې لی آوټ به څنګه کوئ پوه شوئ که نه آسان کار دی ایزي دی دومره پکې څه نشته دا ځان سره ولیکئ دا طریقه یاده کړئ زه